بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحه ختم شو. دا اوس ورپسې سورۃ بقره شروع شو. سورۃ بقره دا 280 آیتونه ده او سلوي رکوګانی دی ورکی. بقره ورته په دی وجه وای چې دې کې یو واقعه روانه ده کې د غوا ذکر دی. نو تسمیه الکل باسم الجز دا علماء یو قاعده ذکر کوي یو حصے په وجه باندې د ټول سورۃ نوم سورۃ بقره شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، مرګرتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډیر مهربان الرحیم لوی مهربان دی. ډیر مهربانیان هم د الله دی، لوی مهربانیان هم د الله دی. الف لام میم. الله خپوی دې په معنا د دې حروفو د دې ټکو په معنا باندې یو الله خپوی دې. الله اعلم بمراده. دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینس کې راز دی او د راز په حق لا مسله دا چې د چا راز به معلومه نه افشا د راز باندې کې دو کسان خپلو کې خبرې کوي درمګړې به داغي د اجازت نه بغیر نه ورځي. د ټیکنالوژي دور کې یو کس د بل کس کال ریکارډ کړي وي او بل چاته نه اوري یا لاوډري آن کړي وي لاوډ سپیکر آن کړي وي د یو کس خبرې بل تا اوري به سره فساد خوريږي په معاشره کې. دا څه بنک که اجازت ته واغستو به خبره راز دی راز افشا بنکی. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. ایو سو سورتونو کې دا ټکی راغلي دي چرته یو حرف راغلی دی نون قاف، چرته دو دی یاسین طه، چرته درې دي لکه دا الف لام میم، چرته سلور دی الف لام میم را، چرته پنځه دي کاف ها یا عین صاد. دې په مانو باندې صرف الله پوي دي. جنت تم الله بوتلې کا په جنت کې وراته الله پاک د دې ټکو په خپل درس کوي. چرآ شي تاسو قرآن مجید ویلو سټکی درنه پاتې شي او هغه درته ز درس کوم دا په مانام ز پویو ما یو مجلس بولګي او حال به الله اکبر. هر یو کس چې څومره د الله قرب په دې دنیا کې حاصل کړي او څومره زیات د الله نه یریدل او د کرسي به الله ته جوخته نږدې پرته وي. د چا د سرو زرو، د چا د زمردو، د چا د چاندې کرسي به صوفه وي. هغه ډېر اعزاز سره تشریف فرما شي، ډېر عجیب پروتوکول سره. جبريل ته ویل شي جبريل د جنت په خوشبو کې خپل وزر ترک او راشد دي د پاس سپری وکا وزر له پړق پر کې بدی باندې به واجبہ خوشبو راشي. بیا به الله د خپل شان مناسب جلوه افروز شي او بیا به د دې حروف او تفسیر به الله بیا په خپل کوي. ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا عظیم الشان کتاب قرآن مجید لا ریب فیه شک نشته ده پدې کې. سوال الله وی په قرآن مجید کې شک نشته ده او مشرکان خو شک کړي دي پکې نو او کنه الله خدا سي ویلي دي چې په دې کتاب کې شک نشته ده. دا څه خو نه دی ویلي چې د شکیانو په ذهن کې شک نشته ده. دا غي ظرف جدا دی. هغه شک چې دی هغه د کافرو او د شکیانو په ذهن کې شک دی. الله وی په دې کې شک نشته دی په قرآن مجید کې. هدل للمتقین هدایت ته پرهیزګار ولا. سوال بل ځکه الله وی چې هدل للناس قرآن مجید ټول انسانیت د پاره هدایت ته او دلته وی چې للمتقین تشو متقیانو د پاره پرهیزګارو د پاره هدایت ته. دا خدای خبري یو بل سره متضاد شوي. تضاد نشته، تعارض نشته، په هغه غواړي. الته کې الله چې فرمایلی دي چې هدل للناس قرآن مجید ټول انسانیت د پاره هدایت ته راهبر دی، راهنما دی. دا غدا مطلب دی چې هر کس هغه هندو دی که سیک دی که عیسائی دی که يهودي دی که مجوسی دی هدایت او راهبر ګرځول شي ځان د پاره خو توبه وباسي. خو هغه ته نه فائدہ نه اخستي متقیانو مؤمنانو ته فائدہ واخستنو ځکه الله فرمایل چې هدل للمتقین گویا دا قرآن هدایت ته تش د متقیانو د پاره وو د ټول انسانیت د پاره. خو هغه چې کوم استعداد او ټیلنت ول الله ورکړي وغه برباد کړي دي او متقیانو ته نه فائدہ اخسته دا نو ځکه الله فرمایل چې هدل للمتقین. متقیان دي څوک؟ الذين متقيان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په
نادیده سیزونو باندې بالغیب هغه سیزونه چې کم دی کتلی نه دي عقل حواس نه پټ دي لکه دوزخ جنت ملائکه الله تعالی پیغمبران ويقيمون الصلاه او دیم صفات ده د متقینانو چې دی سیده ساتي منځ قرآن مجید کې د مانزه تذکرہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیه لیکلی دي چې قرآن مجید کې او وسوازلې د منځ تذکرہ راغلي دا چرته صراحتن چرته ضمنن کوم ځای کې مون قرآن مجید کولو کو د منځ عنوان ورکې ګورو د منځ موضوع نو الته کې د اقامت والا صيغه استعمال شوی ده یقیمون اقیم الصلاه اقیم الصلاه اقمنا الصلاه ليقيموا الصلاه اقامت والا صيغه راغلي الله وی منز سیده کوي متقیان هغه خلق دي چې منز سیده کوي سیده ودري د سیده منز درولو درې خبرې دي یاد ساتو د سیده منز په مفهوم کې درې خبرې دي همیشه منز کول همیشه منز کول په خپل مستحب وخت کې منز کول او تمام آداب او لحاظ سره منز کول چې چا دا درې خبرې په خپل منځ کې راوستي د منځ قایمولو والا دی او د متقی دی او د پاول ذل جنت تزیکه خیر همیشه منځ کول آیو مرګری ته مل څنګه چل دی اوس منځ او داس وی الحمدلله اوس ډیر خشوه مسلور واړه وخت منځ جمع سره کوم مې وی سلور واړه وخت منځ جمع سره کوم مل ولی استاسو محله کې سلور وخت منځ دې څه چلتا کډای اوسو نو کاچا شوی نه دا سحر خو لکه کنه وی سحر نی استاد دا پکې لګ مې سنو سحر سو وی سحر لګ سحر دیش نو دا د موس قائمول والا نه دی خفقیږي دینا د کدي حالت کې مړ شو په اول ځل جنت ته نشیتلې د یو موس چې دنا وخت کړي د 2 کروڑه اتیا لک کالا شیخ الحدیث صاحب لیکلی په معاینات شهر افاق کتاب فضائل اعمال شریف کی 2 کروڑه اتیا لک کالا به دوزخ کی الله اکبر یو سات لمسوب دوزخ ته نشیتلې 2 کروڑه اتیا لک کالا منز همیشه کول دي او په مستحب وخت کې پابنده سره کول دي مستحب اوقاتم به په جنو حضرات محدثینو په بابونه تړلې دي جائز وختونه کم دي سره کم دي اخر کم دي مستحب کم یو دي خو تاسو د پوهې د پاره به آسان دا سویم د زنانو مېندو خويندو لونو د پاره هکار آسان دي چې وخت کله داخل شو بس د دې د منز مستحب وخت دی بس هر کار دی پریدي پهلا کار دی د منز کوي د دې کار آسان دی د نارینو جمع شوی په جمعات کې کني شي دی خپل منز کوي پتیار کې په پرده کې په یو ډډې طرف ته چې د نور چا په نظر نه لګي حیا پرده کې د سړو د پاره مشورې سره کم ټیم په کم جمعات کې کم امام مقرر کو د لپاره مستحب وخت دی بس نور په دې باندې زاغه د فقها او قصیتا واستنشم کولې د لړ وخت کې چې په دې کې د ائمه مجتهدینو کوم اختلافات دی اول وخت او اخر وخت هغه کیسه ځان لره مشکات کې به وایي که خیری مې منز قائمه سیده کوي سیده ودري پهلنه تبوس د منز مبارک دی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه د 22 لاکھ مربع میل بادشاہ بیتاج بادشاہ امیر المؤمنین مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ لیکلی دي وې زپ هغه 22 لاکھ مربع میل کې ګرځیدل امام هغه کې نن اته حکومتونه جوړ دي ځان له فوج ځان له بادشاہ ځان له حدود ځان له دي باونډریان ځان له دي اته حکومتونه ورکی جوړ دي گویا د اته ملکونو بیتاج بادشاہ او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه پهلنه لیټر چې کله گورنرانو ته ایشو کړي رومبنه خبر ورکی لیکي بسم الله الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین الی عماله عمر ابن خطاب رضی الله عنه طرف نه دا لیټر ایشو کیږي خپل گورنرانو ته او ورته لیکي الا سنو ان اهم امورکم عندي الصلاه تاسو په ټولو کارونو کې د ټول نه په فرست نمبر باندې د ټول نه په اول نمبر باندې مونږ دې ګورم او بیا ورته فرمایل چا چې مونږ قائم کو دی به نور دینم قائم وساتل شي او چا چې مونږ ضایع کو د دنه به نور دینم ضایع شي
دیو جن فقهاو لیکلي دي زمونږ د فقه مسله ده یو چاله قرض ورکې قرض ورکې قرض خو دې ته وي چې بیا به ته په مقرره وخت غواړم واپس اوس ماته زما د دې پیسو حاجت نشته دی راشه دی قرضدار ته حاجت ته ضرورتمند شوی دی په خپل ضرورت چلی بیا چې کله زما په کار شو ته نه به واپس والم چې د واپس سوال پکې وی نو بیا به قرض داسې کس لنور کې چې هغه منځ نه کوي دا خدای د حق خیال نه ساتي ته ورته سي ستاسو حق بس خیال ساتي و مې وال کړای بیا بوله دوست پنه کېړای له زی راځي وپټ ومما رزقناهم ينفقون ومما دا من عالمان طالبان وې د تبعیض د پاره دي بعض هغه او دا ما عام دي د اصول شاشي کې دي مليانو ویلي دي ما عام دي د غیر ذویل قول د پاره راځي بعضی د هغه سنا رزقنا الله وی چې مونږ دوی ته ورکړي دي هم دوی ته ورکړي دي ينفقون د الله لار کې ته خرج کوي بعضی الله غواړي بعضی عشر کی نه معنا الله وستا یومن زمالار کی نصف عشر کی نولس ستا الله وی شلم دړه زمالار کی په زکات کې الله وی 39 یو کم سلوي ستا د سلويخته مزمالار کی ریکاز کور کې دی بنیاد کنستو ور کې خزانه راوته ستا د بچو د وو پیړو د پاره کافی شو ور کې سونا راوته سونی چاټه منګي ور کې راوته ریکاز دی الله وی سلور ستا پنځمه سبا زمالار کې ور کې زکه دی کې ډیره د چې دا بيخي به بو تاسو ملودن لګه سه حصہ او صرف مال نام ما رزقناهم سچ مادي لور کړي ځوانه کې بم زکات وباس چوزګاری زمون مشرانو مونږ ته ویلي دی وې اوسګاری نه پردې بیګار خده چا سره غیا ورې با چا سره لګ غنم ورې با چا سره ترشرو کا لاس امداد ور سره کا خوشاله بشي در اسی اوسګاری چا سره بوسرو چلاوا چا سره لیو کا علم دل الله درکړي دی علم نو زکات وباسي همدا څه ونه کینی چې بس ما حاصل کو بس یو طرف ته بکینم دا بل طرفه سره الله را کړی دی مهارت لاره الله را کړی ډاکټري لاره الله را کړی دا پلار روانم او یو بیمار را لرالو ډاکټر صاحب دې کې مې درد ته په خپوي شوې چې د افلانې مرز دی ورته ماچس درسته په ماچس ورته نو خولي کوي ورشه دا دوی ځان لراواله چې خش فیستماخ له پلار الله نو خو بس بغیر فیسم کې کنه مال وکلینک ترازی او پیسې برا وروړیو چلته دی خيو ټکولې شي کومر شو کپات شو غنه بعد واته نو خلی کوم دا بیا متقین دي خفقیږي دي و مما رزقناهم دا مهارت دا ډاکټري د تچا ورزده کړی دا الله دا په هدل الله ور کړی دا خپل په نه دا شان نور سم مهارت ته دنیاوی سم مهارت را الله را کړی د چال کار ګډ دی مثلا گاډي ورته خراب شوی دی زمي سریما راکوب شم هغه په ځان مړ کې نشي دا کول یو مختصر وړه ته پرزب ور کې د غي زماهر امام ولا ټیک روان شو پیسې می دیوانه است دا چې مال ورکشاپ ته راولي 500 روپے به تعلم خودل ته وبس کار روان کچ په متقیانو کې راشي کنه سج الله را کړی دی او الله وې زباتنه بچاونه کې رزقنا مونږ در کړی دي ينفقون د الله لار کې به خرج کوي متقیان هغه کسان ني و مما بعض سه حساب هغه سنا رزقنا چې مون ورکړي دي هم دوی ته ينفقون خرج کوي د الله لار کې والذین یؤمنون متقیان هغه کسان دي چې ایمان وروړي بما انزل الیک په هغه څه باندې چې نازل دي ستاسو طرف ته بما کې بیا د ما آمده حضرات مفسرین وای دا وحی مطلوب تم شامل ده وحی غیر مطلوب تم شامل ده دا څه وای وحی جلی تم شامل ده وحی خفی تم شامل ده دا څه وای قران تم شامل ده حدیث تم شامل ده قران هم د اسمان نه نازل شوی دی حدیث هم د اسمان نه نازل شوی دی لہذا د دې ټکی په تفسیر چې کله پوي شوي خبره درته آسان شوه چې چا د حدیثونو نه انکار وکړ دا کافر دی منکر حدیث کافر دی د دې آیت په وجبان وما انزل من قبلك وباغ سبان مما لري چې د تان مخ کې نازل شوی دي وبالآخرته هم یوقنون او په آخرت باندې هم دوی یقین ساتي
آخرت باندې یقین ساتل قدرمند دا یو انقلابی عقیده ده چې کله ما سره زما پزړه کې دا خبره کلکه غوټي عقیده کلکه غوټي ته وایي چې هیڅ وسوسه او شک چون کی شک سره غړي لکېږي نه. یو ورسته ما سره به زما د هر څه د هر یو نقل او حرکت د نشست او د برخاست د کړوړو تپوس به معنی کېږي چې دا خبره کله زما زړه ته کوم شمانه بیا ګناه نه کېږي کو شو معافي بغواړم الله. اولئک علی هدى من ربهم دا خلق دا په هدایت باندې دي د خپل رب د طرفنا. علا په عربی ګرامر کې په ډېرو مانو سر راځي دلته کې د استحکام په معنا باندې راغلی دا صفات والا چې دا کوم مخ کې ذکر شو دا په هدایت باندې دا سوار دي لکه یو سړی په اس باندې سوري د اس واګه خي طرف ته وਹੀ اس خي طرف ته ځي ګس طرف ته وਹੀ ګس طرف ته ځي او درې زه پځه او درولې شي زه پځه پورا قابو کنټرول وي د په سورلې باندې. نو د دې کسانو دا صفات چې چاته نصیب شو د بالکل په هدایت ته د دسترګې به د هدایت قتل کوي د غوګونه به د هدایت اوریدل کوي د جبه به د هدایت وینا کوي د لاسونه د هدایت نیول د خپې د هدایت تک د دل او دماغ د هدایت تصور او خیال او فکر هر سب هدایت بیا. واولئک هم المفلحون هم دا کسان پورا کامیاب دي. هغه کامیابی چې هغه نه بعد د ناکامۍ تصور نشته دی هغه ژوند چې مرګ نشته هغه مالداری چې غریبی نشته دی هغه علم چې جهل ورسره نشته دی. او هم المفلحون دا سي کامیاب جنت ته چې جنتی لاړ شي. د قران مجید ټول تفسیرونه به ورته یاد سره د قران مجید ټول حدیث به ورته یاد سره ټول تشریحات دا طالبان به پکې خوشاله ټول علم به ورته حاصل. ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي دي دې زنوس قدرمندو امونګه پښتو کې چې ورته و سره کافر د سرو کافرو سو خصلتونه مونږ ته الله ذکر کوي. خصال کافرین کفر هغه کافر دلته ذکر کیږي چې پزړه کې کفر او انکاری او پجبم کفر او انکار کوي لکه ابو جهل او داغه پشان داغه نور مرګري. الله د دې په حق لوي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم برابر دا غوی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم تدوی یری او کني یری. انذار هغه یری ته وي چې مینی سره شفقت سره او دا منذر یا وراتلون کې خاطر ویني د پیش نظری خو هغه منظر چې څوک یری هغه خطر نه خبر ني او د شفقت سره مینی سره خبرې چې ګوره خطر را روانه ده د خپل ځان بن بناو کا. نبی له سلام ته الله فرمای کته دوی او یری او کوي نه یری کته دوی ته تبلیغ او کې او کو نه کې لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي د دینه خاص کافران مراد چې هغه په کفر وفات شوی دی بیا تلین. ختم الله مهر والد الله علی قلوبهم پسړونو د دوی باندې پسړه باندې مهر دا مطلب چې د ځل کې الله د حق د قبولیت استعداد ایخو هغه د استعمال نه کو غلط استعمال کو برباد کو هغه استعداد نو الله په بساخره کې مهر والو مهر چې په یو لفافه باندې وهلې شي قانون دا چې بیا د بهر نه سشي دي کې انټری کولې نشي داخلولې نشي او څه ورکه داخل دي هغه ته بیا بهر کولې نشي کې دا به د خط د قانون خلاف ورزي بیا او نه خط سو بیا قبلې چې سٹمپ او لاک داغه مات شوی نو په ظلم مهر لګیدو ظلم مهر لګیدو دا مطلب چې د بهر نه اوس اسلام ورننوزی نه او دنه چې پکې کم کفر دی او سه بهر تروزی نه بس دا ډل شو بس. وعلى سمعهم او د دې په غوګونو باندې الله مهر لګولو حق نوري ارس خوري غټ غوګونه دي د غوګونو پردې هم خي مضبوطي دي د لری نه आवाज اوري هو حق نوري د حق نه غوګ کون دي. وعلى ابصارهم غشاوه نو پسترګو د دوی باندې پرده د حق نه ګوري. ولهم عذاب عظیم او د دوی د پاره عذاب دی لوی. الله اکبر الله وی دوی د پاره لوی عذاب دی چې صاحب څنګه لوی خدای دې ته بچ کی. ومن الناس دې زنوس د منافقانو حال بیان شو. منافق هغه کافر ته وای چې پزړه کې کفر دی خو په خلا باندې د صفایدی او د سلالچ په وجه ځان مسلمان حسابي دا منافق ویل کی د حالات لګ وګد الله بیانای صفات هم ډیر ذکر کوي بد صفات
او بیا یو دو مثالونو سره د حال واضح کړي. دا دې د پاره چې موږ مسلمانانو کې دا خوونه د منافقت چرته رانشي. ومن الناس بعض خلق مناغدی یقولو چې په جبه وای آمنا بالله مونږ ایمان وروړي دې په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ وروستنه قیامت باندې وما هم بمؤمنین الله وې زړه ماته معلومه ده ایمان والا نه دي. دا زړه نه دا تش په جبه باندې وای د جبه جمع خرج دي نور د زړه نه ایمان والا نه دي. او الله موږ ته دا خبر چې راکې الله علیم بذات الصدور دې ورته پته ده کنه چې د زړه کې ایمان شته که نشته دي. لکه دی وخت سره زه لګیم دا خبره کوم کم نیت سره کوم قسم دې تاسو نه خبر الله ته خبر دې تاسو کم نیت سره زما دا خبره اوري والله عالم تاسو یو بل نه نږدې په نږدې ولی په ولی نه خبر خو الله خبر دې. یخادعون الله الله فرمای دا منافقان په خپل ګمان کې دوکا ور کوي الله لا دوکا کوي الله سره خو څوک دوکا نشي کولای خو خپل ګمان کې لګیا دي. والذین آمنوا وکسان چې ایمان وروړي دغه سره دوکا کوي. وما یخدعون الله فرمای دی په اصل کې دوکا نه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو سره. وما یشعرون او دی پویږي نه دی کې شعور نشته دی. فی قلوبهم مرض د دې پزړونو کې د منافقت بیماری ده. فزادهم الله مرضا نزیاتک الله پاک د دوی د بیماری د منافقت د بیماری الله پاک نورم زیاتک. ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دې دردناک درد رساں. علیم فاعل وزن دې دا مبنی للفاعل او مبنی للمفعول دواړه راځي. علیم معلوم هغه عذاب چې هغه کې بخپل درد هغه ته ملو شوی دی دردناک عذاب دی. او یا علیم په معنا د عالمون اسم فاعل سره درد رساں درد ور رسي بلتدا سے عذاب الله وی منافق لما تیار کړي بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې ودوی چې همیشه بدوی دروغ ویل. منافق یو علامه د الله خو دل چې دی دروغ وای. دروغ څه ته وای؟ دروغ خلاف واقع خبر ته وای. واقع شوی یو شانته د وزي بیانوم بل شانته. نبی علیہ السلام فرمایي دی یو کس د دروغجن کې د پاره دومره قدرې خبره کافی ده چې د هر هغه څه چې سپه وګونو اوري بغیر تفتیشه بغیر تحقیق مخکې فارورډ کوي او بیانوي. مخکې به صرف دا فارورډ کول په جبه باندې اوس چې داسې کشور کې ټوله دنیا ته فارورډ ډېر پامو کا ټوله دنیا ته به دروغ خواره کې ګوره په توک باندې به لوی دروغجن بشي. څنګه چې دا فیسبوک والا هغه چاله انعام ورکي چې دا غدغه ډیری هغه څورته وای مرګري ډیری او دا شیز ډیر استعمالي نو دا شان د ګور عذاب هم پکې خطرناک دی. ډیرو کسانو ته دروغ فارورډ شو ډیر پامو کوي. واذا قيل لهم لا تفسدوا الله پاک فرمایي چې کله د منافقانو ته ویل شي فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې قالو نو دوی وای انما نحن مصلحون خبر دا د بل نه دا موږ خو اصلاح کوو. دی فساد ته اصلاح وي. الا انهم هم المفسدون الله وی خبردار شي بشک دی مفسدان دی خرابیه چون کی دي ولکن لا يشعرون خودی پویږي نه. واذا قيل لهم کله چې دوی ته ویل شي امنو ایمان راوړی کما امن الناس څنګه چې د کامل خلکو ایمان راوړی دي. الناس کامل خلکو نه مراد سوکو د قران مجید د نزول په زمانہ کې هغه دستور ساز دور کې شریعت ساز دور کې صحابه کرام الله د صحابه کرامو د ایمان غونتا مطالبه وکړه خلکو نه چې د صحابه غونتا ایمان وروړي. ولی دا هغه خلک دي کتب فی قلوبهم الایمان الله په خپل دست مبارک سره د دې پزړونو کې ایمان لیکلی دی. او دا هغه خلق دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله پاک هغه پروانه چې جنتی ته په جنت کې د ټولو نعمتونو نه بعد کې ملاويږي چې هغه د الله رضا ده. صحابه ته په دې دنیا ټولو صحابو نه الله راضي شوی. او سورۃ آل عمران بتاو سراشي لقد عفا الله عنكم لقد عفا الله عنهم داسي الله دې کومه به شی معاف کی آیتونه دي. الله صحابه ته وی قسم دی زما په خپل لوی چې ما تاسو معاف کړی کار صد نشوي دي ما معاف کړی. او بیا مونږ ته وی چې قرآن خانو قیامت پر راتلونکو خلکو قرآن لستونکو خلکو د صحابه په حق لدن کړنج و نور مګوره ما معاف کړی دي.
الکه تاسو نه تاسو کوم چې یو طائفه یو طبقه د انسانانو داسې وي چې الله ورته هر څه بخلی، بیا د چا مجال شته چې هغه بخلې شو باندې نوکاره لګي چې دا غلطي کړي دا غلطي کړي. زمونږ علما وایي د باطل پرست حد مشترک دی هغه کس به باطل باندې پناه حق باندې به چې صحابي پس ګډه وړه خلا خوځي. صحابه پاکان خلقو الله د نبی له سلام صحبت د پاره خوښ کړیو، په مرګ ور سره ډیر جوخ پراته دي. الله پاک فرمایي و اذا قيل لهم امنوا چې کله منافقانو ته ویل شي ایمان وروړي کما امن الناس څنګه چې کامل خلق ایمان وروړي صحابه کرامو قالو نو دی وای انؤمن کما امن الصفا آیا مونږ ایمان وروړو څنګه چې ایمان وروړي بي وقفانو نعوذ بالله صحابه ته بي وقف ولی منافق صحابه ته زکه بي وقف چې احد کې جنگ وشو 75 صحابه شهیدان شو او دغه عمر زخمیان دي، جوور زخمونه ورته لګیدلې چاته په مټ باندې د توري گزار لګیدلې جوور زخم دی ویني ته رواني چکا چکا ویني ته روانه ده چا په سر او د چا خپي زخمی چور چور ستري سومانه مدینه ته واپس رااله، چاله خور لګیا د پوزکه ولا سوزولې د ټکور ولا ورکی، چاله کور کمان ټکور کیږي، چاله تیل، چاله وبګرميږي چې زخم ولا وینځل شي. دې کې خبر رالو چې ابو سفیان خو دوباره اٹیک کړي. نبی له سلام اعلان وکړو چې ټکورونه مکورونه پرې چې دا کم زخمیان دي عمده بر اثر زي فرش او تازه کسان نه دی بیا روان شو. منافقان ویل دا یو ځل د مرګ د خلینو را خلاص شو بیا مرګ ل روان دي، په زور د مړې توري سره جنگي، په زور خودکشي کوي، په زور خزي کونډي، په زور ماشومان یتیمانان کوي، په زور میندې بوري. تبوک کې چې ورته ویل شو چې تیار باغونه کجورو باغونه پرې دی او زوی شابه په ګرمه کې روان شي، ټول روان شو. صحابه دا سینې ملارې پوري دا منافق نور ته ناسته خیزان په نور ګرم کړي دي، توت کړي دي، سترګې مسری دي، وجود هم ټول زور دي. نبی له سلام رالو ځان ټوکا کن کړي دي، مړ سپنه ځان نه جوړ کړي دي منافق. نبی له سلام ته وي ته دا نه بس ملګو ورزه تبي نمبرم نن بتا کتلې چې ما به کافرانو سره کوم عمل کول خو تبي نیولې. نبی له سلام چې ورته پتندې لاس کې خودو ته خډیر تو دي ګرمي زبستلا شارامو کا ارورو غون روان شو د الله رسولانو چې نن زته بنوي نیولې د کافر سره بدل ما کتلې چې داسې کوسه کې ځان نشول ته پګاډاش هپ اور ځان می بچ او مسلمانانو پر خاندل دی به وقوف توبه بس حاضر یار ټیم لا نبی له سلام ورته ویلي ني چې روزي دی بیا لبیک ویلي. موږ د منافقانو غونډه ایمان وروړو. الله صحابه ناموس صحابه باندې ډایرک خپل جواب کوي. ناموس صحابه ناموس رسالت دا یو داسې موضوع ده چې په دې باندې ډایرک الله قرآن مجید کې په خپل جواب کړي دی، بل چاته جواب پریدم نه. الله وی الا سنو ووري خبردار شي انهم بشک دی هم الصفها دی بیوقفان د ټاپ درجه پر له درجه بیوقفان دي. انهم هم الصفها دا بلاغت چاویلې د پته ده دي کې سو تاکیدات جمع دي، جمله اسمیه یو ان پر اغله د دعا د ان د اسم او د خبر منس کې هم ضمیر فاصل راغله د درې ټریپل تاکیدونه دي. الله وی عمده بیوقفان ولكن لا يعلمون خلقن دی پوئی گنا دی علم نلری. واذا لقوا الذين امنوا دا منافقان چې کلم مخشیا کسانو سره چې ایمان راوړې دي قالو دی ورته وای آمنا مونږ ایمان راوړې دي. د مسلمانانو خوشامد کوي مونږ مسلمانان یو خج خډیر خدن ول ایمان را باندې خرسس. واذا خلوا الى شياطينهم چې کله خپل شیطانانو سره خپل سردارانو سره ځان لشي قالو انا معكم نو بیا غي ته وای بشک مونږ تاسو سره یو ښا چې غي ته تاسو کی دا تاسو وختي مونږ خبر شوی مسلمانانو لور غلی وای دا ولی انما نحن مستهزئون مونږه مسلمانانو پورې لګه خندا کولا خیالم نه وګونه لکولو کوي خپه نشي. منافق نه چې کله خپل مشر تاسو کو ته مسلمان لور غلی وای دا درس کې ناس وي وی جی هغه پورې هم خندا کولا لګه. منافقان به خپلو کې ناستو
صحابه په مجلس کې نبی له سلام به قران ویلو نو دی بخپلو کې اشاره کو او بار بچو کته وته به خندا کوله د خندا به یو بل باندې ور پری وته الله یستهزئ بهم الله بدل ور کی دیله د دې د خندا او یمدهم دیله ترقی ور کوي دیله ډیل او مهلت ور کوي فی طغیانهم د دې په سرکشه کې یعمهون دی به سرګردان اولئک الذین دعا کسان دي اشتروا الضلاله بالهدى چې دی گمراهی په بیا اخسته ده د عالمانو د اشترا په سله کې چې کله باراش کنه د با مدخول سمنی او د با نه مخ کې چې کوم شی وی کنه هغه مسمن او مبيعوي نو دلته دغه قاعده مطابق الضلاله چې د مبيع او د مسمن په ځای راغلي دي او هدا چې د هدایت د سمن او د رقم په ځای راغلي دي نو بیا دلته سوال دار چې سړی هو سودا ال کولې شي چې ور سره پیسې خو جیب کې وی کنه پټک بازار باندې ورشه په جیب کې د سنی کنه نو ډک بازار نه دی نو دې خدا مطلب دی چې دې سره هدایت وو غیر هسته دې ورکړې دي او پاغي گمراهي هسته رضان د پاره او عمدا سره کل مولود یولد علی الفطره هر معشوم مسلمان پیدا کیږي هر معشوم مسلمان پیدا کیږي فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه ماحول او مور پلار چې ورته يهوديان ملو شي دا بچي يهودي شي هغه د اسلام د قبول استعداد تباہ او برباد شي کمور پلار او ماحول ورته نصرانیت والا ملو شو نو نصرانی بشي کمور او پلار ورته او ماحول ورته مجوسیت والا ملو شو مجوسی بشي خو یو نقطه دلته دغه حدیث کې علما وایي او یسلمانه الله نه دی ویلې دا نبی له سلام نه دی ویلې یحودانه ینصرانه یمجسانه خو ویلې دی خو یسلمانه مسلمانی ماحول او زور نه واړي بس یو سره دې همدا سي پری خو د کنه خپل خواخه ته دی مسلمانی زکا یو سړی ځنګل کې پیدا دی نه پیغمبر ورغله نه پیغمبر نائب دای تبلیغ والا سو کم نه دی ورغله دنه بم الله د خپل وحدانیت تپوس کوي د علما داسې عقل درکړو چې داغه په ذریعه سره تا د دې موجودات خالق پیجندې شو کنه نو دې سره فطرتي تور باندې هدایت موجود او د هدایت د قبول او استعداد موجود هغه دي تبا کړي د گمراهي په اخستنه دې داسې مثال نه یو سړی سره سل تولې سر زری خالص سر زر دی ور سره سل تولې دي او د داسې بي وقوفه دي دا سل تولې چالور کی ورته وی یره زما یو ټرالی سوټي پکار دی را لروړ مونږ لګ دا سوټو تپلو دا ډېر خون کی چې دا لګیو تپو اصل تولې کاله چالور کی یو ټرالی سوټي په تازه وروړ او هغه ته بیاناست هغه تپی خو خيار دی کنه فما ربحت تجارتهم نو هیڅ ګټاو نه کا د دې سوداګرې د دې تجارت و ما كانوا مهتدين او نه دي په سملار باندې دي سملار مندون کم نه دي مثلهم الله د دې مثال بیانې مثال د منافقانو کمثل الذي استوقد نارا پشان دا غکسته چې بلکو اور پتور تیار کې اور بلکو فلما اضاءت ما حوله چې کله د غور ول غیر چار چاپه را یاد دی اور بلون کی غیر چار چاپه را روحانه کو رڼا شو ذهب الله بنورهم بوت الله پاک د دوی رڼا وترکهم پر خودل دوی فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون هیڅ نوین ګوري ثم الله پاک فرمای دی کان دی حق ناوري بوکمن ګونګیان دی حق نه وای عميون لاند دی حق نه ویني فهم لا يرجعون نو دوی حق ترا ګرځینا تاسو خپل سوچو کوي چې وسړې په وګ کونی اورینا پجب ګونګې دې چانه تاسو د سمیلارې نشي کولې او پستر ګډون دې سوینیم نه پرې متکر روانه ده یو ډرام روان دي داسې شي او شام د تا لا شام ده او نږدې بس یو کند ده هغه ته یو غس فاصله پاتې ده تک د بجلی په شان نیم ورزغلی نشي رہی سارول اوس راته وای دی بسنګ رہی ساره دا سوال ما دوران درس طالبانو باندې وکم نو طالب راته جواب کوي استاد جی دا سکار مو کوي او شیز باندې بهولو مې چې ویلې به اوتر شي نور بم تیسی اوس سوي مخکې په 5 منټو کې کنده کې پریوتو چې تا وښتو هغه اوتر شو چې د شانه مې سکولي اب منډه کې نو یو منټ کې به پروزي نو وزر دې زیاته ورسول وای څنګه به بچ کې نه بچ کیږي ها الله ویلی دي سر به مه هوګوي لا يرجعون نه راګرځي
چې د حق د پیژنګلو د پاره یو لارم د نه استعمالي، نه وګ نه سترګا نه جبا نه دل دماغ نه دا بس خطا دي. او کا صیبن د مثال د منافق د مثال، او کا صیبن پشان د شیبدار باران دی من السماء چې د شیبدار باران وریږي د اسمان نه، فيه ظلمات پدې کې تیری وي، ورعدن پدې کې تندري، وبرقن پدې کې پړق وي، یو ګړز یا ترعد یو دا رڼا یا پړقش ایت برق وي. یجعلون نباسد یا صابعهم د ګوتو سرونه فی اذانهم پخپل غوګونو کې، فی اذانهم یو اذان دی یو اذان نه، اذان غوګونو ته وي او اذان بانګ ته وي. من الصواعق د یری د ګړزنا د تندر د ګړزو شي د سر په دی وګو کې ورکو ګوتی په وګونو کې نه باسي، حذر الموت د وجه د یری د مرګ نام. والله محیط بالکافرین، الله پاک راګرون کې د ټولو کافرانو لرام. دا مثالونه لګول ممثل له سردابیا وه وړي ها دومره سرسری په پیش چې دا د منافق د حال بیانولو لپاره دا د مثالونه بیان شوي دي. یکاد البرق قریب دا چې دا بجلی یخطف ابصارهم او تختفي نظرونه د دوی، کلما اضاء لهم چې کله پړق شي دوی ته مشو فيه دوی پای کې تک کوي، و اذا اظلم عليهم قاموا چې کله تیار شي په دوی باندې زه په زه ودرېږي. ولو شاء الله کچری وغواړي الله پاک لذهب بسمعهم بو بزيد دوی وغنا یعنی دا اوریدو قوت او ابصارهم او دلیدو قوت سترګي. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله پاک په هر څه باندې قادر دی. یا ایها الناس دې زنو توحید د توحید تعلیم الله ور کوي. یا ایها الناس اے د انسانیت خاوندانو اے انسانانو عبدو ربکم، بندگی کوي در خپل. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله عام انسانانو ته خطاب شي کافر ته خطاب شي نو د عبدو معنا دا وحدو، اے کافر الله یو منئ. او چې مسلمانانو ته خطاب شي چې الله یو منلې دی وغینا الله د خپل بندګۍ مطالبه کوي، نو معنی بیا دا چې عبادت کوي، هغه عبادت چې کومه تشریح د تیا کنا عبادت کې لګاو کوم بندگی کوي. ربکم الذی د خپل هغه خدای خلقکم چې تاسو د نشنشت کړی ای، والذین من قبلکم هغه خلق د نشنشت کړی دي چې تاسو نه وړاندې، لعلکم تتقون دي د پاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ. الذی جعل لكم الارض، هغه الله چې جوړ کړی د تاسو د فائدې د پاره ازمکا، فراشن فرش، والسماء بناء او اسمان چت، وانزل من السماء او راورولی دي د اسمان نماء او باران، فاخرج به نراوستی دي دغه باران او بو سرا من الثمرات قسم قسم میوه رزقان د پاره د خړلو لکم تاسو. فلا تجعلوا لله اندادا، نو مهرباني کوي مجوړوي الله پاک د پاره برابر همسر مثل ند. وانتم تعلمون، او حال دار چې تاسو ته پتا ده. وان کنتم فی ریب، دې زناوس د نبی له سلام پر رسالت باندې دلیل نیولې کیږي. کچری تاسو په شک کې ایم ما دا کتاب نه دا کلام نه نزلنا چې کوم را لګلې دې مونږه علی عبدنا په خپل کامل ترین بنده باندې، عبدنا کامل ترین بنده پیغمبر علیہ السلام ته مراد دی. فاتو بسورۃ من مثله، نو تاسو پیش کړئ د دې قران په شان یو سورت. ودعوا شهداءکم، او راو بل خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې. فإن لم تفعلوا کچری تاسو داسې ونکړل شو د قران په شان یو آیت یو سورت هم پیش نکو، ولن تفعلوا او هیڅ چری داسې نشي کوله. ابن کثیر وای جزاء مقدر د فآمنو، نو ایمان راوړی. ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنو، تاسو داسې نشي کوله او هیڅ چرم داسې نشي کوله، نو ایمان راوړی. فتقوا النار التي، ځانو ساتي دا غور نه، وقودها الناس چې خشاک داغه انسانان دي، والحجاره او کانی دي، او عدت للکافرین، په اصل کې تیار دي کافر د پاره. مسلمان له دوزخ نشتا، مسلمان له دوزخ نشتا، خو چې مسلمان وفات شي بیا مسلمانی ستوي رستو بیا تاسو کوي. وبشر الذين امنوا، زیر ورکا هغه کسانو ته چې ایمان وروړي دي او عمل الصالحات، او د ایمان سره سره کړي دي نیک عملونه، صالحات روغ رمټ ټیک ټاک عملونه کړي دي، د شرک نه پاک، د ریا نه پاک، د سمعت نه پاک، د اذان نه پاک. ان لهم جنات، د دې خبره زیره ورکدیلا چې شتره دي د پاره باغونه، داسې باغونه تجری چې رواني به بهيږي با من تحتها، د هغه باغونو د ونو د لاندې، د هغه باغونو د بنگلو په خوا کې. معالم التنزيل د دواړه قسم معناګانې کړي دي. الانهار قسم قسم ولی نهرونه چینه،
هغه سلور ولیدی سورۃ محمد کې بتاو ستراشي رڼی خوږی شفاف پاک وبو او خالص په او خالص شهد او د جنت والا خالص شراب دا سلور چینی ولې به د هر جنتی په باغ کې د ونو د لاندې او د بنگلو په خوا کې بهيږي آزادانه طریقې سره به استعمال کول شي کلم رزقو منها کلم چې دي ته روزي ملو شي دغه جنتونو نا من ثمرتن میوه رزقا د پاره د خړلو قالو ندی وای هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه دا چې را ملو شي و مونږ ته مخکنا دا هغه میوه چې یو سات مخکې مونږ ته ملو و او تو به متشابهه ور کول کېږي بدویتا میوي یو صورت والا یو شکل والا ولهم فيها ازواج او وی بدوی د پاره حالت کی جوړي ازواج بیبیانی ازواج د زوج جمع ده او زوج ویل کېږي جوړه ده په مذکر مطلق کېږي او په مؤنث باندې نارینو د پاره بهوري وي او زنانو د پاره بیا تفصيلات دي کما زنانا خاوند والا ده او دا مسلمان وا او خاوند مسلمان تله دي جنت کې به ول الله پاک نکاح کوي بهورو سردار وي کما زنانا د دوه خاوندانو والا ده یعنی پهله خاوند هغه نه طلاق شوی ده خدا نه خواسته یا کونډه شوی او بیا بل خاوند نو نبی له سلام فرمایي دي کې روایت دو دي یو قسم روایت ده چې د اخرنی خاوند ته الله نکاح کوي دیو جنبا صحابه وا چې خپل بیبي سره به ډیره مینا و نو بیبي ته دا خبره کوله که زو د نوړان د وفات شم بل خاوندونه کې د مینې په وجه به دا خبره کوله او بل دیم روایت دا دی چې نه د دوړو خاوندانو کې د کم خاوند اخلاق خسته یې غسر به نکاح کی کما زنانه چې په دنیا کې د هغه واده نصیب کینو به واده وفات شو د خپل لمن حفاظت کړي دي د خپل ناموس او د حیا حفاظت کړي دي نو نبی له صلوات و سلام روایتو کې راځي شاکړې به ولاړی د حشر په میدان کې او زنانه به یو ډله به زنانه د نبی له سلام شاته صدرونه به توي او جنت ته بغیر حساب لاړ شي له حساب بني شروع دا زنانه به جنت ته لاړ شي نبی له سلام جدا سوګوري تپوس بو کې دا سوکو ورته ویل شي دا ستاد امت هغه پاک دامن زنانه دي چې د واده نصیب په دنیا کې نو خپل ناموس محفوظ ساتل دي به حساب جنت ته لاړ او چې جنت تلاړي شي بیا به ولا الله پاک اختیار ورکی اول خو به په خلاقی جنت کې الله پاک دا سبه په خلاقی لکه یو مرور ماشوم چې مرور شي د چا نه چا سره غټ زیاتې شوی او بیا دلاسه کوي الله به ورته د یو ملغلر نه جوړ یو محلو خي دا واده یو نعمت دا پرزونه ما په دنیا کې پتا سو نو کړی ازمیخ کې مې چولی وای هغه ازمیخ کې تاسو کامیاب شوی یې بس خیر دې خوشاله شي ایمان راضي شي دا بنگله بدل درکم دی به د مرور ماشوم غونته ناز بکې په الله باندې ني بل بنگله ورته داغه نه خسته الله خو خدا بدل درکم اخره کې به راضي کی او بیا به ورته وي جنت کې تاسو ګوري چې په کم جنتی تاسو ګوته کې خدا غ سره بدل نکاح ولهم فيها ازواج وبدد د پاره جنت کې جوړي مطهراتن پاکیزه زنانه خزبوي خو پاکیزه دو قسمه پاکیزه بول براز د دنیا زنانه د دنیا انسانان خو چې سحر پوزونه وینځي سهالي سحر وخت صفانه کی سهالي سحر د پوز د سترګو ګټونه صفانه کی سهالي سحر مسواک او ټوت پیسټونه کی د خولې سهالي او سمرزل واشروم استعمالي او نور مسلې دي او روحاني چې کوم ګندګي دي خزه خاوند ته وای خاوند خزه ته وای لګیو براکا خزه خلی پر سپیترله ولی لاسونه دي مات کی سزان لره لکه الله وینا مطهراتن پاکیزه بین ظاهری طور باندې جسمانی طور باندې وهم فيها خالدون او دی بال تا همیشه ان الله لا یستحی بشک الله پاک نه شرمیږي حیا نه کوي ان یضربا چې بیان کی مثلا ما مثال د مثالونو نا بعوذتن مثال د ماشی
فما فوقها یا د دینم په وړو کوالی کې کم. فاما الذين امنوا بسا کسان چې ایمان وروړي دي فيعلمون اغه ته یقین ده انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د دې رب د طرفنا. واما الذين كفروا کسان چې کافران دي فيقولون نواغي وای ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی د الله پاک په دې مثال سره. يضل به كثيرا هغه مطلب الله بیانای گمراه کوي الله په دې مثال سره ډیر کسان ويهدي به كثيرا او هدایت کې ډیرو کسان ته الله پاک دې مثال سره. وما يضل به الا الفاسقين نو گمراه کوي په دې مثال سره مگر ما کسان چې هغه بدکارانی فاسقانی. الذين فاسقان هغه کسان ينقضون عهد الله چې ماتي معاهده لوز د الله من بعد میثاقه پس د کلکولو دغه لوزنا ويقطعون او دی پرې کوي ماتي ما هغه امر الله به ان يصلا چې الله داغه د پیوس کولو د ملاولو حکم کړی د مفسرین وې دینه مراد ده رشتہ داری. رشتہ داری دا یو څه دی چې الله د دې د پیوس کولو حکم کړی دا او پالي. نو زوی مجی ما سر رشتہ دار نه پالي کنه. نبی له سلام فرمایي چې رشتہ داری پالل خو مدک ځای کې دي چې هغه تاسو سر رشتہ داری کټکې او تو ور سره پالي چې هغه تاسو سر رشتہ داری پالي او تم ور سره بیا رشتہ داری پالي نو دا خو بدل خلاصي یا بدل ورړې. او بل مفتی دا علامہ شبیر احمد عثمانی سے په تفسیر عثمانی کې لیکلي دي چې ويقطعون ما امر الله دا ما عام دی د دینه مراد صله رحمین د بعض کسان رشتہ داری کټکای. د دینه مراد د نبیانو د علماو د واعظینو وعظ او نصیحت او تبلیغ دا غینه مخ اړول دم هغه څه کټ کړل شو چې د کم څه بارک الله ویلو چې دا پیوست کا. او دغه شان مؤمنانو نه به خیبه بد مخړول د مز نه مخړول دا ټول د خیر کارونو نه اعراض کول پدې کرال. ويفسدون في الارض فساد کوي پزماکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا خلق دا تاوانیان دي. کیف تکفرون الله پاک فرمای څنګه کافران کېږي تاسو څنګه انکار کوي تاسو د انکار گنجائش څنګه پیدا شو. بالله د الله پاک نا وکنتم امواتا د الله احسان خو ګور ځان سره وای تاسو مړه بے جان بے حرکت فاحیاکم الله پاک تاسو ژوند کوي حیات درکو ثم یمیتکم بیا الله پاک تاسو مړه کی ثم یحییکم بیا هم را ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا خاص دغه الله پاک ته تاسو ټول را جمع کیږئ. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله غزاد ته چې پیدا کستاسو فائدې د پاره ټول هغه چې پزمکه کې ټول پټولا. دا بیا له خبره د زمون سمج ورته نه رسي چې دا لړم هم زمون فائدې د پاره دی. او د کینسر څومره زبردست دوايي ته جوړي مارم زمون فائدې د پاره دی ماشه مچم زمون فائدې د پاره. دا بیا له خبره چې زوته نه فائدہ نشو اخسته یا زوته پنیو په یا زمو استاد ذهن قصور دی. ثم استوى الى السماء بیا الله پاک قصد فرمایلو اسمانونو ته فسواهن سبع سماوات نټک الله پاک و اسمانونه وهو بكل شيء عليم والله پاک په هر شي باندې براه راست خبر دی آگاه دی. زما د زړه د حال نم خبر دی کم نیت سره ز لګیا مختم او تاسو د زړه د حال نم الله خبر دی چې کم نیت سره را تناسینو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَيَاتْ کا وقت قابل ذکر دی کم وخت چې فرمایل سارب للملائکه فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ ز جوړون کې پزمکه کې او خپل نائب خلیفہ چې په خپل وجود باندې او پزمکه باندې بزما حکمونه جاری کړي. قدرمندو دا وجود زمونږ خپل نه دی دا د الله د طرف نه په سوال مونږ ته ملو دي سوخت د پاره مرګ سره په قبر کې دا خوري شي تر هغه وخت پورې په دې وجود باندې د سر د وختنواله تر خپې تر نوکه پورې د خدای احکامات به جاری کو خو هم ده کنه. زنانو د پاره د خدای حکم پیدا دی چې د کور نه بهر تر روزینو ځان به په پرده کې کوي. د بدن چې کوم اغوستل شوی جامې دي چې دام پر دې سړی ونویني الحمدلله هغه د پاره ډېر خستکار زمون پښتنا او مسلمان برقه هغه ډېر خستکار کوي د ټوپه والا برقه خپو ته جرابې لاسونو ته دستانی او روزي بننه راي کوي په لاسونو په مخ باندې بداسه خالونه نه لګي چې هغه پاخوي دا مخ دا چهره دا روزي دا زمون نه دا د الله دی دا ازمکه د الله دا پدې به د الله نظام جاری کو. خلیفہ غا چاته وای چې په خپل چی فټ وجود باندې او په چار جابر ماحول باندې او ټول دنیا د پاره ټول کائنات د پاره د الله د نظام د جاری کولو نیت کړي د دای خدا صفت ده.
قالوا تجعل فيها فرښتو ویل الله ته پیدا کې په دې ځمکه کې منا او سوک یفسد فيها چې فساد بکی په ځمکه کې ويسفك الدماء او بيخي به بد وبوینی توي ونحن نسبح بحمدك او مونږ پاکي بیان او سره د سناستا او نقدس لك او پاکي بیان او تا د پاره. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای التقديس التطهير قال اني اعلم الله پاک فرمایل ما ته خپتا دا ما ده هغه لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته دي. وعلم ادم الاسماء الله پاک خود لا آدم علیه السلام ته نمونه كلها د ټولو سيزونو ثم عرضهم بیا پیش ک على الملائکه دغه سيزونه فرښتو ته فقال الله فرمایل انبئوني او خای او فرښتو ماته باسماء هؤلاء نمونه د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچریتا سرختنی د انسان چې د کم سيزونو ته ضرورت ته تر دې پورې مفسرین کی چې کاسا چمچ پلیټ طبخه وغیرہ دا ټول الله پاک آدم علی السلام ته خودل. نو آدم علی السلام سره الله پاک خېټه پیدا کړي دا هغه ته ضرورتونو د سيزونو باندې پوه شو او توجه سره پیزان کوئی یاد او ساتل او فرښتو ته هو چونکې د لوګو د تند ضرورت نه پېښېدو ناغي دا سيزونه یاد نه کړل شي. قالوا فرښتو سبحانك لا علم لنا پاکی دا تعالی را پاکی بیان اوستا پاکستا ای الله مونږ ته علم نشته مونږ ته معلومات نشته الا ما علمتنا مگر ما سمره معلومات چې سمره تا مونږ ته راکړي دي. انک بشکت انت هم تو بل سوکنا العلیم بذات خود براہ راست په هر سبان خبر الحکیم حکمتون والای. قال یا آدم الله فرمایل او آدم علیہ السلام انبئهم خبر کدا فرښتې بیا اسماءهم په نمونو د سيزونو دغه سيزونو په نمونو دغه سيزونو فلما انباهم چې کله آدم علیہ السلام خبر کدا فرښتې بیا اسماءهم په نمونو دغه سيزونو قال الله فرمایل لم اقل لكم ما تاستنو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض چې زه خبره ما په پټو سيزونو د اسمانونو د زمکی او عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون او زه خبره پاغه چې تاسو ښکارا کوي او پاغه چې تاسو پټوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او هغه وخت قابل ذکر دی چې حکم کومه فرښتو ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علی السلام ته فسجدوا نو ټول سجده ولګول الا ابلیس مگر ابلیس شیطانونه لګولا ابا انکار وکړو واستكبر او ځان غټو غنلو ځان ته لوی وکړه وکانه من الکافرین او دیو د مخکنه د الله په علم کې د کافرانو نه. وقلنا یا آدم اسكن الله فرمای اول مونږه اے آدم علی السلام اوسېګا انت ته وزوجک او ستا بیبي حوا رضی الله عنها الجنت جنت کې وکلا او دواړه خوري منها د جنت نه رغدن فراخه حيث شئتم ما چرته چې تاسو خو بلا روک ټوک ولا تقربا او مجختي گئی هذه الشجره دی یو خاص بوټی تا دی یو خاص ونی تا دی بوټی ته منځ دی کېږي فتكونا من الظالمین کې نشي تاسو د کمی کون کې نه پخپل آسایش کې. دا محتاط ترجمه د ظالمین د پیغمبرانو په حق له د ظالمین سم ترجمه کې خطا نشي کې گمراه بشي. فازلهم الشیطان ما سمانا وکا آدم علیہ السلام پیغمبر دی الله وی ک تاسو دی بوټی ته نږدې شوي نو تاسو بس شئ ظالمین. نو ظالمین دلته محتاط ترجمه د استادانو نزد کړي د چې شی به تاسو د کمی کوونکو نه په خپل آسایش کې ارزه کې به د ظالم او د ظال گمراه او ظالم معنا نه کې یعنی خپل به ظالم او گمراه شي ګوري. فازلهم الشیطان او خو ولداد واړه شیطان عنها دا غزینا فاخرجهما راوی وستل مما دا آسایش نام دا نعمتونو دا عزتونو نا دا جنت نا کانا فيه چې پکم کې دا دواړو وقلنا وعلم دیتا اهبتو کوشي جنت نه کوشي بعضکم لبعض عدو تاسو به یو تربل دشمنان یې ولکم فی الارض اشتر تاسو د پاره پزمکه کې مستقر زید پاتې کېدو ټکانا او متاع او زید سيزونه د فائدې الی حین تر یو وخت پورې دنیا کې دا څومره سيزونه چې دي نه خپکیږي مې یو وخت پورې موږ تاسو مستفید کیږو. فتلقى آدم نزدك آدم علیہ السلام من ربه دخل ربنا کلمات سو خبری فتاب علیه الله متوجی شو رحمت سرا آدم علیہ السلام تا انه بشک الله پاک هوا عمد الله پاک بل سوکنا التواب بار بار ډیر زیات توبه قبل ان کې الرحیم له مهربان دی. قلنا
الله پاک فرمایي مونږ ویلې بتو کوشي تاسو منها د جنت نه جميعان ټول فإما يأتينكم مني پس کچری راشي تاسو ته زما دا رخنا هدن سد هدایت خبره فمن تبع هدايا نو چا چې زما هدایت قبول کو تابعداري او کا فلا خوف عليهم نو نبي پدی باندې سيرا ولا هم يحزنون نو نبدي غمجن کیږي والذین كفروا کسان چې کفر کو وکذبوا بیااتنا او تکذیب کو دروغ غنلې زمون خبرې زمونږ نه زمونږ آیاتنا اولئک اصحاب النار داخلك دو زخیان دي هم فيها خالدون دی بحال ته همیشه یا بنی اسرائیل اذکروا او بنی اسرائیل او د یعقوب علیہ السلام بچو یاد کئ نعمت التی زما غ احسان زما غ نعمت انعام تو علیکم چکم کړه دې ما پتا سبحانی واوفوا بعهدی او یاد کئ زما غ لوز زما لوز اوفی بعهدکم زب پورا کم استاسو لوز و ایا فرحبون او خاص ما نویری گئی و امنو بما انزلت او ایمان وړي پاک کتاب باندې چې کوم نازل کړي دي مصدقا لما معكم تصدیق کوونکې دي دا کتاب چې تاسو سره دي ولا تکونو مکیږي تاسو اول کافر به او اولنی کافران د قران نه ولا تشتروا بیااتی ثمنا قليلا او ما خلی آیاتن زما باندې قیمت لګ و ایا فتقون او خاص زمانه ویریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مملاو وی حق د باطل سره وتکتموا الحق او مپټوي حق وتکتموا ولا تلبسوا باندې عطف دي طالبان د ګرامر پويږي چې لا دلته معاد ده مذکور فی المعطوف علیه مقدر فی المعطوف وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او سیده ساتئ منځ ګور ما تاسو ویلو د مص په حق لسمره صيغه راځي مخکې تاسو یقیمون الصلاة ویل او دلته سره اقیموا الصلاة د امر صيغه ده سیده کوي منځ واتوا الزکات او ور کوي زکات صلات بدنی عبادت ته زکات مالی عبادت ته نو د دې منځ کې یا مرکب مالی او بدنی ټول عبادتونه ورکراله ورکعوا مع الراکین او ټیټ شي ټیټیدون کو سره رکوع کوون کو سره بعض مفسرین د دې زنا د جمع د منځ وجوب ثابتای اتامرون الناس دلته کې زجر دی هغه عالم ته چې په خپل لمبانه عمل نه کوي الله پاک فرمایا اتامرون الناس بالبر آیات سخای خلق ته نیکی وتنسون انفسکم خپل ځانونه هیروي خپل په عمل نه کوي وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب خو یا ساتي د دې آیت دا مراد نه چې بے عمل سړی د یو عمل ترغیب او دعوت نشي ورکوله دا مطلب نه دی بلکې دا یو سړی چې د عمل دعوت ورکي او په خپل په عمل نه د دعوت د برکت با د دایته الله په دغه عمل د عمل کولو توفیق ورکړي افلا تعقلون تاسو عقل نکار نه اخلي پويږئ نه واستعینوا بالصبر مدد حاصل کوي صبر سره او صلات او مانځ سره او انها بشک دا منځ لکبیره ډیر درون دی ډیر بوج دی الا علی الخاشعين مگر په خلق باندې درون او بوج او پیټ نه دی چې چا پسله کې د الله یری او عاجزی وی ورکی الذين خاشعين کسان دی یظنون چې دای ګمان داده دای یقین داده انهم ملاقات ربهم چې یقینا دی به مخکیږي د خپل رب سره رب ته پیشي کیږي وانهم الیه راجعون او یقینا دی به خپل رب طرف ته راګرځي یا بنی اسرائیل اذکروا او بنی اسرائیل یاد کې نعمت التی زما غنیمت انعامت علیکم چې کوم کړه دې ما پتا سبحانی وانی فضلتکم علی العالمین او دا چې ما فضیلت در کړه دې تاسو ته پټول عالم باندې وتقوا یوما ځان بچ کئ دا هغه ورځ دا هغه دردناک هولناک ورځ نه لا تجزی چې هیڅ بکار بران شي نفس یو کس عن نفس د بل کس شیئا ذره برابر د نوک د سر برابر منسوک د بل چا پکار را نشي ولا يقبل منها شفاعت او قبول بنشي د هیڅ چا نه سفارش ده ولا يؤخذ منها عدل او بنخستل شي ددنه سبدل ولا هم ينصرون ان بددي مدد کیږي واذ نجيناكم من آل فرعون بني اسرائیل تعالی پاک فرمای او هغه وخیات کئ چې کوم وخت ما تاسو ته نجات درکو د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب غیب درکول تاسو ته سخت عذاب یذبحون ابناکم یذبحون د یسومونکم نه بدل دی هغه سوء عذاب سو هغه دا چې دی به علالول تاسو لا نارینا اولاد فرعون دا بل پاس کړو یو داینه مقرر کړی وا او یو ور سره سپای سره لاس کې خنجر چاړ بو تیرا دوړه طرفیزه بوډه مکاره بلاړه کم کور کې به وکړه زنانه امید سره دا مطلب راتله په باندې باندې چنارینه بچي بو شو بنی اسرائیل کرا بهر فوجي ته اول راش ابرالو زورورو او بنی اسرائیل کمزوري هغه ماشوم به راواخستو د ګنټینې می پیدا ماشوم چې لا پورا سهم دنیا کې نه راخسته د خپې نه بهونی او د مور پسینې د پاسه به ورته حلال
ويستحيون نساءكم او ژوندې به پر خو دې تاسو لونه بیګارونو د پاره چې رالوي شي بیا د فوجیانو کورونو کې بیګارونه کوي. وفي ذلكم بلاء او پدې کې آزمائش من ربكم تاسو د رب د طرفنا عظیم لوی. واذا فرقنا بكم البحر او چې کله مونږه دو ځای کو تاسو د پاره دریاب فانجیناکم نو مونږ بچ کی تاسو اغرقنا آل فرعون او ډوب کومه فرعونیان وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو قتل. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ وَكُمْ وَقْتِ چې وعده وکړو موسی علیہ السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو د سلويخت ورځو د سلويخت شپو چې الله قرآن مجید نه ثابت ده. د متصوفینو د صوفیانو حضراتو کو تبلیغ والا چلوي او د مجاهدینو چلوي. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نی ولسخه په معبودیت سره د اتخذتم د مفعول پر د مفسرین وای اتخذتم العجل الها اونی ولو تاسو سخه معبود من بعد د موسی علی السلام د تګ نه بعد کو هتور تا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان. ثم عفونا عنکم بیا معاف کړي موږ تاسو من بعد ذالک د جرم نه رسال لعلکم تشکرون د لپاره چې تاسو احسان ومنئ د الله د نعمتونو قدر وکړئ. و اذا اتینا موسی الكتاب او کوم وخت چې ورکوم موسی علی السلام ته کتاب تورات والفرقان او د حق او د باطل منځ کې فرق کوون کې کتاب لعلکم تهتدون د لپاره چې تاسو په سملار باندې شئ. و اذ قال موسی او کوم وخت چې موسی علی السلام فرمایل لقومه خپل قوم ته یا قوم او زما قوم د پیغمبر आवाज ډیر د شفقت نه ډکی او زما قوم ځان ته نسبت کړي. انکم ظلمتم انفسکم تاسو زیاته او په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل ونیول استاد خیلره الہ چې سخینه تاسو معبود جوړ کو ډیر سخت زیاته مو کو شرک ظلم عظیم دی. سورۃ لقمان کې برش فتوبون توبه واسیلا بارکم خپل پیدا کوون کې الله تخپل رب ته فقتلوا انفسکم استاسو د توبه تتمه او تکمیل بده سره کیږي چې تاسو وجنې خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا استاسو د لپاره بهتر ده عند بارکم خپل خالق سره فتاب علیکم نو متوجب شي الله پاک تاسو ته رحمت سره. انه بشک الله پاک هو ام د الله پاک بل سوکنا التواب ډیر زیات بار بار توبه قبلون کې الرحیم لوی مهربان دی. وَإِذْ قُلْتُمْ وَكُمْ وَقْتِ چې تاسو ویل یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك مونږ چری یقین نک استاد وجنا حتا نر الله جهرتا تر دې چې وګور مونږ الله پاک کار بارا تر سوچ الله مون په خپل سترګو نیلی دلې وی موسی علیہ السلام مونږ ستا په خبره باندې یقین نکو چې ته الله پیغمبر. فاخذتكم الصاعقه نونی ولیتاسو بجلی اسماني بجلی او غرس شو ویني ولبي وانتم تنظرون وای تاسو چې لیدلم په خپل سترګو تاسو د هر څه قتل نظارم کولا. ثم بعثناكم الله فرمای بیا مونږ راوچت کئ تاسو من بعد موتکم تاسو د مرګ نه بعد لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو احسان ومنئ. موسی علیہ السلام سره اویا کسان کو هتور ته تلیو مطالبه کړي و چې مونږ ته الله ښکارا بارو خای چې پسترګو وینو چې دا الله دی بیا بالو منو چې دا تورات د الله کتاب دی موسی د الله پیغمبر دی ګینه نه منو چې دی دا مطالبه کو یو غلس شو یو جلخ ښکارا شو کو هتور ریزه شو موسی علیہ السلام به هوش شو دا اویا مړ شو. موسی علیہ السلام چې هوش کړه له خدای ته درخواست کو اویا واړه الله پاک بیا ژوند کو باس بعد الموت عقیده د مرګ نه بعد دوباره ژوند کېدل شتا الله پروف ک په دنیا کې چې مرګ نه بعد دوباره ژوند کول شم ګوري. وظللنا علیکم الغمام او سورہ کوم پتا سو باندې د ریاضی وانزلنا علیکم المن والسلوى اور اكوس کوم پتا سو باندې د اسمان نه من او سلوا کلوا خری من طیبات ما رزقناکم دا پاکی روزه نه چې کوم تاسو لدر کړی دا یو حلال یو طیبی. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله په فواید صفدریه کې لیکلی دي چې حلال هغه ته وایي چې الله دا هغه استعمال روا کړي جایز کړي وي او طیب هغه ته وایي چې هغه کې د بل چا حق نی ګډ نی شریک ورکړي. الله پیغمبرانو ته د حلال او د طیب خوراک حکم کړي د مسلمانانو ته الله دې زمونږ د آل اولاد حلال او پاک نصیب کړي د حرامو نه د الله بچ کړي. وما ظلمونا الله فرمای دوی ظلمونو کو په مونږ باندې زمونږه هیڅ نقصان نه دی کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی چې په خپل ځانونو په خپل ظلم کولو. و اذ قلنا ادخلوا او کوم وخت چې فرمایل مونږ دوی ته داخل شي هذه القريه دغه کلی ته دغه آباد وطن ته فکلوا منها حيث شئتم پس خوري تاسو دغه کلی نه چرتم چې خوخي رغدن فراغت سره فراخه ودخلوا الباب او داخل شي دروازه د خار ته سجدن سجده کوون کی یعنی عاجزه سره عاجزی وکوي وقولوا او په جواب باندې بوای حطواتن
حتوتن مسألتنا حتوتن مسأله زمونږه د ګناه بخشش دی الله زمونږ مسأله زمونږ د ګناهونو پیټه دی مونږ ته زمونږ ګناه معاف کا دا څه بوایي نغفر لكم خطاياكم نو مونږ به په خطا تاسو خطاګان وسنزيد المحسنين او زیات بکومږه نیکی کوونکو ته نورم بدلی ورته زیاتی کو د ظالمانو خبره بدله کا فبدل الذين ظلموا مبدلك هغه خلکو چې ظالمانو قولا خبر غیر الذي علاوه دا خبر ناقیل لهم چې کوم دي تشوي وا د حتوتن په زبان دي دوی ویل د حتوتن معنا دا زمون مسله زمون ګناه دا زمون ګناه مون ته معاف دي دا څه ویل دی ویل حنتوتن یو نقطه ورکه زیاته کا نقشم دغه حتوتن دی خو یو غاخ ولا جوړ کو یو نقطه ورکه زیاته کا حنتوتن شو حنتوتن زمون مساله راشن دی راشن غټ غنم سر غنم ډک غنم کچ غنم نه حنتوتن زمون غنم پکار دیوږي شو د خېټه غم ورسره فانزلنا على الذين ظلموا الله فرماینو راولې ګلو مونږ په خلکو باندې چې ظلم کړي ورځن عذاب من السماء د اسمان نا اغه طاعون بیزاوی وي تفسیر بیزاوی وي طاعون په دی باندې نازل شو تفسیر کبیر مو طاعون په نازل شو بما كانوا يفسقون وجد دي چې وو دوی همیشه کانو يفسقون ماضی استمراری ده همیشه به دي فسق کولو تفسیر ابو سعود بسبب فسقهم المستمر دا مستمر فسق په وجه باندې همیشه فسق یو سات لسړی نه فسق شي الله معاف کوي یو سات لسړی نه فرمانه شي بیا غ نافرمانی پری دی گزاره ور سره کیږي خدا همیشه چې په فسق باندې فسق د الله نافرمانی پدې په پړاون خلم دا خطرناک وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى کم وخت چې وبو غوښتي موسی عليه السلام لقومه خپل قوم بني اسرائيل لا فقلنا الله پاک فرمای مونږ ورته ویل حکم ورته کو اضرب وها بعصاك په خپل کاونټه باندې الحجر دا خاص کاني تفسیر معالم التنزيل وی کان حجرا معینا دا معین حجر زکه دا طالبان په کې په الحجر باندې الف لام راغلي فانفجرت فضربه دلته عبارت پټ دی موسی عليه السلام هغه کان یو گزارو والو فانفجرت نراوتی منه دا کان نسنتا عشرتا عینا دولس چینی دا د یعقوب علیہ السلام دولس اولادو دولس زامنو د هر زوی نه قبیله خورشه و نو هر قبیله له بیل چینا الله ورکم قد علم كل ناس مشربهم هر ډلې او په جندا خپل چینا خپل د سکلو زې مشرب کلوا واشربوا خریس کای من رزق الله د الله درو زینا ایو سړی ته چاویل و استاد الله په حکمونو کې کم حکم ډیر خواخ دي اوامر دي کنه امر نہیں امر څنګه جوړیږي نہیں څنګه جوړیږي دا ګرامر طالبانو ته پتا ده خو یو امري د کار ورکه طلبي او یو نہیں وی د کار د نکولو طلبي ورکی نو چاته چاویل و استاد خدای په حکمونو کې کم حکمونه خواخ دي ناغه ورته ول زما پکې دا کلو واشربو حکم ډیر خواخ دي کلو خری واشربوا اسکای من رزق الله د الله درو زینا ولا تعصوا او مکه گئی فل ارض پزمکه کې مفسدين فسادیان واذ قلتم حکم وخت چې ویل تاسو یا موسی موسی لن نصبر موږ صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې دیل الله تیار مړزان ورکول تیار ترنجبین تیار آسمانی برفیان به خوړی تیار الله په د ایسی هوا چلول د اوریزي او تیار یخي ورته ملاوي دي وې زمون د خله خوان خراب دي مونږ لوګه پکار دا پیاس پکار دي مسور پکار دي ساگ پکار دي انسان دې داسنو کله چې تاسو ویل یا موسی علیہ السلام علن نصبر مون صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدع لنا تدعو غواړه مونږ د پاره ربک د خپل خداینا یخرج لنا چراوټ کوي راو باسی مما زمونږ د پاره د هغه سنه تنبت الارض چې زمکه راټو کوي من بقلها ترکاری هو یو مونږ سالن توایو کنه سالن لاون ترکاری د شنه پتی شین رنگ کې چې کما سبزی ده کنه دیتا بقل وای وقصایها بادرنگ وفومها غنم وعدسها مسور وبصلها پیاز د فومها یو ترجمه اوګي سرم شوی ده اوګه
قال موسی علیہ السلام ورته فرمایله تستبدلون حمزه دلته تستبدلون کې اظهار تعجب د پاره ها تاسو بدلول غواړئ الذي غشي هو ادنا چا ډیر کم تر دی بالذي د هغه شی په بدل کې هو خیر چا ډیر بهتر دی به به بدو در اسمان نه تیار ملاویږي دام پریخوا او ورپسې به کودال وهي اوګه چې کرے سمره کړه وې دا غنم چې سنباله سمره کړه وې خو زبان حال چې نه من کېږي ایبتو کو شی مصرن یو خار تا خار نه مراد آباد ازمکه زرخیز سیدا بوټي ورکی کیږي فإن لكم ما سألتم بشک اشتر استاذ پار هغه چې ستاسو غختل وضربت عليهم الذلة مقرر شو پدی باندې ذلت رسوایی والمسکنه محتاجی صغار وباء او دی اختشوا بغضب من الله فغصد الله باندې ذلك بانهم دا پدی وجہ چې بشک دیو کانو یکفرونا چې همیشه به انکار کولو کانو یکفرون دا طالبان په پیږي کان په مضارع داخل استمراری دا همیش به انکار کولو بیاات الله حکمون د الله نا ويقتلون النبیین او وجل نبیان بغیر الحق بنا حق ذالک بما عصوا دا پدی وجہ چې دیو نا فرمان وکانو یعتدون او د حد نه بوتل ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي دي مسلمانان والذین هادوا او کسان چې يهوديان دي والنصارى او کسان چې عیسایان دي نصارا دي والصابئین او هغه کسان چې صابئین دي من امن صابئین تفسیر ابن کثیر لیکلی دي فرقه من اهل الكتاب اهل کتابو کې یو فرقه ده من آمنا چام چې ایمان وروړو بالله په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ رستنه باندې وعمل صالحا او عمل کو درست سنت مطابق فلهم اجرهم مشتری دي د پاره د دې ثواب او اجر عند ربهم قل رب سرا ولا خوف عليهم بدی باندې بن سيري ولا هم يحزنون او بدی غمجن کیږي واذا اخذنا ميثاقكم وكم وقت چې واخذ ممتاز نکله کا وعده ورفعنا فوقكم الطور او اوچت کو مستاسو د سرونو د پاسه تور یو وخت الله بنی اسرائیل ته غوسه شو کوه تور غره ورپسې د بیخ نه رويستو د چټو د کانی پشانی ورته بسرونی و منای کنه منای ک د ټماټر غونتم چټنی کم خذو ما اتیناکم بقوت الله پاک فرمای وی مونږ دی ته ویل چونی سي هغه حکمونه چې کوم مونږ تاسو لدر کړی دي خزور سره خشدت سره به عمل وکي واذکروا یاد ساتي ما فيه هغه چې کوم په دې کتاب کې تورات کې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ ثم تولیتم من بعد ذلك الله پاک فرمای بیا وړي دي تاسو ته د کلکه واده نه پس هم الله ورپسې غر او چت کړو غاری ورپسې د بیخ نه راويسته د پاسه په سرونو ورته نیولیو الله ورته منای کنه منای دی په یو سترګ باندې هغه غر تکتل په یو سترګ باندې کډیر ل اخلاص کو خوړ ګډ را لبريخي چې تیکای مورلاد نو په خلا ویل منو ولې نه منو نو کله مونږ ویل چې مونږ نه منو زمونږ خپلار به منی ولې نه منو چې کله د نغره خوښو بیا موسی عليه السلام ته خدامون تاسو را کله لوس کړی چې مونږ به منو لکه داسې خلک ثم تولیتم من بعد ذلك الله پاک فرمایي بیا تاسو وړي د دې لوز نه بعد فلولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سو باندې ورحمت او مهرباني د الله لکنتم من الخاسرین خامخاشی بو تاسو تباہ کیدون کو نه خاسرین توانیانو نه خاسر هغه چاته وای چې ګټه وي اسم لا هوشي چې هغه کوم ور سره بیلنس وی کنا راس المال امتن لاړ شي ولقد علمتم الذين تحقيق سرتا معلومه دي خلق اعتدوا چې زیاته کړو منکم مودا کسان لتا سنو فسبت د خالی پورس کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله فرمای نو موږ غي ته ویل چې شیطان سو بيزوغان رسوا الله يهوديانو ته ویل پدې او ورځو کې او ورځ ځان لخواخه کوي چاہے کہ بس صرف عبادت کوي بل سکار به پکې نه کوي بل د دنیا ټک باور کې حرامي يهوديانو مشورې سره خالی ورځ خوخه کا سبت نو دوی ته ویل شو چې په دې ورځ کې بس تاسو د میان او ښکار حرامي د دې یو ډله د سمندر بغاړ او سیدو د دې ټول انکم دغه نه پوره کېدو د مچھلیانو کاروبار نه د خالی پورز امتحان د مچھلیان به هډر رااله شرعن سیلونه بود د سمندر د پاسه به چپی والی نو هغه کې دالته ورته د يهود زلټینګ نشو زموږ حضرت مفتی سے فرمای تقوا پتندی باندې تور داغته نه وای د سجدي
تقوا وګدو بڑو پنسو ته نه وای چې نارینه دی او گیټه په پنسو کې ښکاری. عابد ورته ویل شي عبادت گزار، تهجد گزار ورته ویل شي، خو متقی ورته ونه وي. متقی هغه چاته وي اره درهم روپے ورته وخا چې دې ته ټینګي ګټینګي دی باندې چې کله د امتحان دالو نو ټینګ ورته نشو. د خالی په ورته ډندو کې جوړ کړي دي، د ډند په غاړه ناشتي او د دریاب نه هغه میان د ډندونو ته تلاونو تراړي چشت آی کې ورغوردای. نور خلک پراله ودا سکول، تبلیغ والا پراله دا سکول، دا وتا سو دینه خدای نه یې منع کړی. زئی ولې مونږ کار کوس غټه ګیرم نیولې د ولدم تاسو بغټه ته نه وړاندې الټا به هغه ملامت کو دا څه چالاک دی به ملامت که چې کینی مونږ ډیره غلطه خبره وکړو ولدا او بل ډله پکې دا سوا دای په حق له روایت دي اغه د نیکانو تبلیغ والا ته بل په قلار دي کی نه ولدین پويږي سم د په حق له روایت یو خدای چې دی په خپل استړي کړي وي د تبلیغ والا باندې زړه زیری دو چې دی بار ورزي وغي الټه دی ملامت کوي مو ورزي پرېږي دی بس بیخ دیوزي چې نه مانی او یاداو چې دیم دعوت تبلیغ پرېخه او په خپل خو نه کول دا کار خو نور څوک نه معنا کول. الله پاک د اولنې ډله هلاک بزوګان شادوګان ته جوړ شو. پکور کې دی گاوند خو نږدې دی سحر د پتیلې کړم کړنګرانلو د چا د ناشته د تیارې سره आवाज نه ختم. دا نیکان خلک چې کومو په خپلم ګنا نه کوله نورم د ګنا نه منع کول دی چې دای په دیوالونو سر ورچت کو رشتہ داری و سره خپل کې چې وکته بډاګان خنزیران شوی او ځوانان بيزوګان شوی او جړلې او یو بل ته قتل یو بل په جندل چې دا فلانه او دا فلانه دریو ورځې ژوند دی ټول الله هلاک. که کامیابی غواړو خپل بم ګنا نه کو بل بم د ګنا نه بچ کو کوم نارو کوم आवाज سنن په دنیا کې لګي تبلیغ والے لګي. ولقد علمتم الذين بشکتا است معلومه دي کسان اتدو منکم چې زیاته کړي دی او دا کسان پتا سو کې په سبت د خالی پورس کې فقلنا لهم نمغول دوی تكونوا شیطاسو قردتن خاسین بزوغان ذلیل او رسوا فجعلناها نوغرزل منغ دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها اغه خلق له کملته موجود وما خلفها او خلق له کم رستراتلون کیو وموعظه نصیحت للمتقین پرهیزګارو لپاره. واذ قال موسی او کوم وخت چې فرمایل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره هغه قصه دل تراله بنی اسرائیل کې دا سکار شو چې عامل یو مالدار سړیو دا غور راو لګیدو د میراث د پاره د اتر د شپې په تیار کې مړکو او دا سه چالاک سړیو چې د لاش په غواخستو شپه په شپه د شپې په تیار کې پردې کوسه کې وګرځول ډیوډه کې سحر د مانځ په موده کې د بانګونو مال دا وراره را پاسه او چې جوړي کې خلک را شي د فلان کانو را لتر وجلې دي دا هغه کور خلک را پاسه د غیسترګي مګلي خبرم نو چې د شپې څه چل شوی دی څوک چا وجلې دی کوم ځای غرزولې دي چې غیر وته څه چل دی څه چل شوی دی او سه لاویزانم نه جاڼه کړي دي تر را وجلې دي او لاوی چې څه چل شوی دی ونی سیدا پولیس والته بل دیونی سي خو پولیس والم ډیرو خيارړم باندې چې څوک وي ماغه چوتې ایثار کته لګوي کې نه صبر وکړو تپوس بو کو بیا او ماغه ورکې انوالوي همدا سه ودلتم مسله سخت شو زنګینه شو دا خلکو د دې منځ کې د خاندانونو منځ کې ټاکراو قریب وچ شوی جنگ او دښمنی جوړه شوی یاره موسی علی السلام له ودا مقدمه یوس موسی علی السلام لاله الله تسوالو کې چې د اصل قاتل معلومه شي موسی علی السلام الله تسوالو کو الله ورته فرمایل دي غواله لکی چې خبر رااله موسی علی السلام قوم ته ویل چې غوا بالاله دی ویل خان کم قسم غواله رنگ سره تلګلا شبیا واپس الله نه تاسو چې لاړ الله پاک ورته فرمایل تک زیړه غوا وای چې بل داغ پکینی بیا ها تک زیړه غوښو خو لاړ شای موسی ته لګ د معلوماتو کو عمر به سیده غوا بعض زړی بعض الاس خوي وړي کم یو الله پاک ورته فرمایل چې درمیاني عمر والا نه والا نه زړه درمیاني عمر والا بیا ویل تلاش موسی علی السلام لګ بیا تاسو کا
چې دا غوا دی ارټ بکړې زمکه به اړولي کنه به کړي دا ارټ وب به راوستي کار کړي دی کنه کار به نه کړي حکم رالو چې دا سه غوا وي چې د سره به کار کړي نه پته یار به خولي من شدد شدد حدیث کې راځي چا چې بے ځای سختی وکړه په دغه سختی کیږي څه ضرورت نبی له سلام فرمای کدی عام یو غوا مرانی ولې وي اچې ویو که فارمه ویو که جرسی ویو کار یو وي کار به بشو دي ځان ته وګده خبره بے ځای ته پوسونه خني نبی له سلام فرمایل حج فرض شو حج فرض شو یو صحابي تاسو کو اکل عام یا رسول الله هر کال لکه د زکات پشان څنګه چې زکات په مالدار هر کال فرض کیږي دا سبب اجم هر کال فرض نبی له سلام فرمایل چې د سن ز خاموش پاتې شم بس مهرباني وکي تاسو هم چپ پاتې شئ کدل د ما ستاسو سوال په جواب کې ویل چې نعم او نبی اب در باندې حرج او مشکل وو اشته وي مالدار دا ډومبنه دا یو حج چې کوي څنګه پس بیرګوي کوي او بیا به دا راشل ته څنګه سنبالې دو څومره مشکل وو چې هر کال وي مدا بني اسرائیل او اعظم طالبان هم چې خبره سه بے ځای سره وګړي کې وسود بني اسرائیل غواړي ته جوړه کړ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسی علیہ السلام فرمایل خپل قوم ته ان الله یامرکم بیشک الله پاک حکم کوي تاسو آرډر کوي ان تذبحوا چې تاسو حلال کوي بقره یو غوا قالو بني اسرائیل ول د غوا د علالو د مړي سره سره نسبت ته اتتخذنا حزوا موسی علیہ السلام ته مون سره غپ لګي مون ته یو مسله راوړه او ته په سپینه ګیره پټکې په سر او په دې نیک سره ته مون پر خندا کې قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پناه غواړم الله پاک سره ان اكون من الجاهلین چې شمزد جاهلانو نام د دین په معاملې کې غپ لګول د جاهلانو کار دی د دین په معاملې کې غپ لګول دا څه دی د جاهلانو کار دی دا د ناپوهو کار دی د دین مسلې دا د غپ شپ او د مسخره او د نخرو نه دی غپ شپ بل څه کې لگاوا کینی جاهلانو کې بش نو موسی علیہ السلام ول زاغه کس نیم چې د دین په معاملې کې وزه د دین معاملې نه مسخره جوړم دا خو د جاهلانو کار دی زه الله را لګلې معلم پیغمبر قالوا غي ویلو دغولنا چې غي پوه شو چې د موسی علیہ السلام خورا سره ډیر زوردار انداز کې دا خبرو چې غپ نه لګوم رښتیا دی غواله لکه قاتل به معلوم شي غي ول خدا سکارو که مهرباني کوو دغولنا تدعو غواړه موږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هيا چې دا غوا څنګه ده چې دا غوا بسنګ د دې عمر څنګه د حالات سدیدار اتلک بیان کړه قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه یقول الله پاک فرمای انها بقره دا یو غوا ده لا فارض نزل دا ولا بکر ولا دا غوان بین ذالک د دې په میاس کې درمیانه ده درمیاني عمر والا ده ففعلوا ما تؤمرون پسو کوي د سچ درته ویلې کېږي نور ته پوسونه نه کوي ځکه هغه ته روزي معلومه و چې دی بوس بیا بحث کوي موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل معلومه وکنه ما ورته سیده ساده مسله کې خو د دلایل سره بس منئ ففعلوا ما تؤمرون د سچ درته ویلې کېږي بلا روک ټوک بلا بحث مباحثه بلا تفتیش وی منئ بس ای بیا خلق ولو قالوا وی ویلو دغلنا ربک دعا غواړه موږ د پاره د خپل خدای نه یبین لنا ما لونها چې خو موږ ته چې رنگ د دې غوا بسنګي دا به کم کلر کی وي قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقول الله پاک فرمای انها بقره دا غوا ده صفراء تک زیړ ده فاقع اللونها تک زیړ ده رنگ د دې غوا تسر الناظرین دا سي زیړ ده چې کتون کی خوشاله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای حضرت علی رضی الله عنه تم دا قول منسوب دی وای چا چې د چا چپلی چې زیړی پیزار زیړ رنگ کی تر سوچ د اچولی دی به خوشاله والله علم دې رنگ کې بدا تاثر الله خینو قالوا دع لنا ربک یبین لنا دی بیا تپوس کئ سی بار تپوس کئ دعا غواړه موږ د پاره د خپل خدای را یبین لنا ماهی چې موږ ته بیان کی چې دا غوا کم قسم ده ان البقره تشابه علينا په دې دریم ځل دیم ستړي شو په دې دریم ځل دیم ستړي شو وې دا غوا خو په موږ باندې ګډه وډه شو یاره چې دا کم قسم غوا
دا ګډوډواله دی په خپل ځان د خپل لاس راوسته خو دې ځلې ور سره یو ټکی وکړو دا ټکی مسلمان لا پکار دی چې هر نیک کار ارادي په وخت کې وي او هغه دی و ان شاء الله او مونږه یقینا ک الله وغوښته لمهتدون خامخابه داسې غواته لا رب یامو دا براته ملوش نبی علیہ السلام فرمای کدی دا ان شاء الله ټکه نه وکړي کنه تر قیامت پورې بدی لګیاو خودی دا بداغوا نه ملو شوی کدی دا ان شاء الله نه ویل ان شاء الله دومره زوردار ټکه دی خام خدا کار شروع کې به ان شاء الله وایو یو زمیدار کاکا پیسې جمع کړي وي کولبه خستا غوايان ا د کپڑے واسکټه چولې د جیبونه پیسو نه ډکړي دي روان شو کورواله ورته وي چرته دي یاره زما کولبه خلم ورته وي ان شاء الله وایخه ان شاء الله سي دخلې نه غاډي وړي وته پیسې را سره دی منډي ملي دي د پکار پويګم مسوبه ويم کنه وا بلم بلارت لستا سغون تو خيارانو باندې په تیرې ده کاکا چرته دي کولبه خلم ان شاء الله وایخه هغه ته موسا شو سودا وکا بس غوایان د سوداګر نه د پړی نه نیور روانولي پیسې ورته وس پیمنٹ ورته کوي ادایګي کوي چې څنګه واسکټ جیب ته لاس کو لاس د جیب نه هغه طرف ته وته نو د خپل ازمکه او تخته د اسمان په چکراو شو دا خو پیسې شو بس هغه ته یاره ما خو جیب چاوولو بغیر کول بیره روان دي زوړند سر بلار استاسو غوند ځوانانو باندې چرالو خيارانو باندې څنګه چللې کاکا ناغي تاول کیسه کوي را بس ان شاء الله د کور نه روان شو ان شاء الله د کلبیر ادم ان شاء الله پیسې مې اخستې ان شاء الله لاړم منډن ان شاء الله سودا مې وک ان شاء الله چاره نجيب وال ان شاء الله وخت تیر دی اوس ان شاء الله دا زوردار ټکی دی که یو سړی په یو مجلس کې خدا نه خاصه خلګړه وړو خوذول چې زما خزه ته طلاق او ورسره ویل ان شاء الله طلاق نه ده ان شاء الله دومره زوردار ټکی قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقول الله پاک فرمای انها بقره دا یو غوا دا لا ذلول مهنتی نه دا د مهنت نه دی کړي تثیر الارض دا بدل دی د لا ذلولنا چزمکه اړولی جوتی نه دا زمکه نه دا اړولی ولا تسقل حرس او نه فصل خړوب کړي دی ارټم نه دی کړي مسلمات بیع بدلا شیت فیها از داخ پینشته دی سرمنه صفا د یو کلر کې دا قالوا دی وردل الان جئت بالحق اوس الان جئت بالحق اوس ته سم خبر او کا دا ټول سمي وي خود د دې طبيعت مطابق نه وي اوس د دې طبيعت مطابق شو د دې طبيعت ته پریوته وي اوس ته سم او کا ټول مخ کې سمي وي خدای به اوس پوي شو طالب کله د استاد په سبق نه پوي نو چې کله سوالونو جواباتو نه بعد بیا پوي شي بیا او صحیح شو جی صحیح شو صحیح مخ کې نه وته اوس پوي شو الان جئت بالحق ويست سما خبرو فذبحوها لنددا چغي غوال لك وما كادوا يفعلون او بظاهر دا سن لګي دا چې دی بداغوا علالکی نن دومره واستې ها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم الله زمون د حاضر جمع ایمان سلامت کا الله په جمعات کې نارینا خوا کې کور کې زنانا الله د ټولو ایمانونو سلامت کا الله ماضی راته معاف کا حال کې راته د عافیت زندگی نصیب کا مستقبل کې راتلون کې جون کې د هر قسم نافرمانه ناشکر پریشانه نه مونږ بچ کا الله سه صد دین دنیا د راکړه د برکت د نغوړو برکت راته پکې واچ الله بالخصوص دا کوم مختصر ترجمه درس قرآن شروع دی الله مونږه تهیه کړی دا مونږه ته اراده کړی دا تیرا ته آسان کی په دې وو وشتورو کې په قرآن مجید باندې په لوی حساب باندې مونږ پوي کې الله د قرآن مجید په وفادارو امتیانو کې وفادارو خلکو کې مونږ شمار کې الله مونږ ټولو نه داس راضي شي چې بیا ناراضه نشي الله د دې مجلس د شرکاو څومره شرعي حاجتونه دي خپل خزانو نه خپل فضل سره پوره الله روزه په خلا ستاده بندگان ستا کتاب د ناستي الله دا ستومانتیا برداشت کا دا تکلیف برداشت کو الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دا قران او دا روزه دا دواړه د دې لپاره زموږ لپاره
معتبر سفارشیانو ګرځولې کې الله موږ د خپل بیا د خپل کوتاه په وجه باندې د قران او د رمضان د رحمتونو او برکتونو نه محروم مکي. الله دا سي راضي شي چې بیا ناراضه نشي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.